محسن داوړ پاکستان کې چاوویشت او وسې حالت څنګه دی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د خیبر پښتونخوا په مرمشاه کې د یوه وسلوال برید پر مهال ټپي شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن شنبې فبروري 10 راپور ورکړی چې محسن داوړ یاده سیمه کې له رسنیو سره پر خبرو بوخت و چې وسلوال برید شوی او د نوموړي ترڅنګ یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. محسن داوړ له خپلو پلویانو سره د ټاکنو پایلو اعلان لپاره دې سیمې کې پرلت کړی او د پوځ د یوه مرکز مخې ته ورټول شوي دي. ځینو پاکستاني رسنیو بیا د محسن داوړ او د هغه د ملګرو له قوله ویلي چې برید سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري شوی، خو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. محسن داوړ له برید وړاندې پر ایکس پاڼه د ټاکنو کمیسیون پر چارواکو تور پورې کړی و چې ټاکنو کې درغلي کوي او په وینا یې دې سیمه کې ډېرې رایې ګټلي، خو د کمیسیون چارواکي د ټاکنو پایلې نه اعلانوي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بللی او له دغه هیواد سره یې د بشري مرستو د دوام امر کړی دی. نوموړي دغه څرګندونې د یاد هیواد کانګرس ته په استول شوي یو لیک کې کړي دي. کانګرس ته په لیږل شوي لیک کې راغلي چې د جو بایډن د فرمان له مخې به افغانستان سره د امریکا بشري مرستې له روانې فبروري میاشتې وروسته هم دوام پیدا کړي. د تیرو 2 کلونو پر مهال امریکا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې له افغانستان سره یې ډیرې بشري مرستې کړي دي.